السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا له ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګوملګرو تاسو په واتساپ دغه شان ډیر ځات سټیکرونه لیدلی وي چې په هغه کې سپنې کارټون وي یا پکې د پښتو شعرونه وي یا پکې د اردو شعرونه یا پکې مختلف اکټران وي. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل واتساپ کې دغه شان ډیر ځات سټیکرونه اډ کړئ ډیر ځات په اسانه طریقه باندې. په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما د کمال اپلیکیشن راوړل چې په دې کې به تاسو ته فني سټیکرونه هم ملاويږي یا ارته الغازي چې کوم مشهور ډرامه د هغه سټیکرونه به تاسو ته په دې کې هم ملاويږي یا تاسو نور ډیر ځات سټیکرونه به تاسو ته په دې اپلیکیشن کې ملاوي شي او دا ټول تاسو بالکل په یو کلیک باندې په خپل واتساپ کې اډ کولای شئ په خپل واتساپ کې راوستلای شئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ته ملاوي شي بیا به دا سټیکرونه تاسو په خپل واتساپ کې راولئ څنګه دغه ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو درخایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پښتو پر تاسو کې په خپل موبایل کې به دا سټیکرونه والا اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کوئ بیا به څوک سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ نو څومره سټیکرز چې بدی کې دي نو تاسو ته ښکاري د هر یو لاین سر ته تاسو ته یو پلس نشان ښکاري. دا به تاسو د دې پلس نشان نه په خپل واتساپ کې اډ کوئ. تاسو ته ښکاري مال ته پسټه پاتې کوم سټیکرز دي دا ما په خپل واتساپ کې اډ کړي دي نو دغه ته ټیک ما نشان لګیدلې دي. نو دا به تاسو څنګه اډ کوئ سمپل بسو کې به د پلس نشان باندې کلیک کوئ کوم چې تاسو اډ کول غواړئ. کله چې هم تاسو به دغه پلس نشان باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته بدلته بل یو اپشن شو شي اډ. تاسو به سو کې دلته بیا سو کې په اډ باندې کلیک کوئ. نو کله چې هم تاسو په اډ باندې کلیک کوئ نو دغه څومره سټیکر چې تاسو ته ښکاري ته ډراما میمز هاز بین اډ to your WhatsApp. نو دا تاسو په کوم WhatsApp چې دا په دې کې اډ شو. اوس پر تاسو ګورئ څنګه سمپل چې کله تاسو ته WhatsApp ته راشي دلته به دي کارټون باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو د کارټون باندې کلیک کړئ دلته به سایت ته وګورئ نو دلته به تاسو سره دغه ارتغل غازي یا که تاسو نور داسې سټیکرونه اډ کړي وي بل تاسو سره شو کوي. تاسو ته ښکاري که زه به دې باندې کلیک کوم نو څومره ځای سټیکرونه چې کوم دي بالکل په یو کلیک باندې ما دلته اډ کړل. که تاسو غواړئ چې په خپل WhatsApp کې نور اډ کړئ نو صرف په دې پلس نشان باندې به کلیک کوئ او بیا په اډ باندې کلیک کوئ نو دغه ټول سټیکرونه به تاسو په WhatsApp کې اډ کیږي بالکل په یو کلیک سره. خو ګمرګرو به دغه طریقه مې تاسو کولای شئ چې په خپل WhatsApp کې ډیر ځله سټیکرونه اډ کړئ. که تاسو ویډیو خو شوی دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله